بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې په دا موبایل کې د قرآن آیات راسي یا یو حدیث راسي یا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نوم راسي، نو هغه شی لرې کول یعنی ډیلیټ کول دا څه ګناه خو به نه وي. علامه مفتی سید محمد سلمان منصورپوري په خپل فتاوا کتاب النوازل جلد نمبر 10 صفحه نمبر 114 هغه دا لیکلي دي چې د موبایل حیثیت د یو اندارې رنګ دی چې په هغه کې عکس ښکاره کیږي او د یو شي عکس خرابول یا میټاول یا لرې کول دا د اصل شي خرابول نه پکې راځي، چې لکه څنګه چې اصل یو شي خراب کې. لہذا د قرآن آیات، حدیث شریفه او د الله دغه رسول صلی الله علیه وسلم نمونه باندې کوم میسجان راځي دغه لرې کول یعنی ډیلیټ کول منع نه دي. په حواله د شامی جلد نمبر 4 صفحه نمبر 110. محترمینو، په دې باندې د پریشانی ضرورت نشته چې یا بعضې کسان دا راوي چې دا ډیلیټ کړي او دا به تاوان ورسي او ورسي، هیڅ مشکل نشته. بالکل چې کوم تصویرونه کې آیاتونه وي یا په کوم تصویر کې میسج کې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم نومونه وي، هغه بالکل لرې کولی سي او خرابولی سي، ځکه چې حضرت مفتي صاحب لیکي چې دا داسې دی لکه یو هنداره چې د لرې کې یا د هندارې څه یو شی لرې کې، نو دا اصل شی خرابول نه دي بلکې د هغه عکس لرې کول دی، نو څه مشکل پکې نشته. والسلام.